زوردار یاد نداره. دا د کندوز په سپین زر ورزشي لوبغالي کې د غیږنیونې ټاکنیز سیالۍ دي چې د مرکز ولسوالۍ غیږنیونکو په مختلفو وزنونو کې سیالۍ وکړې. د ورزش د برخې مسؤلینو په خبره دا سیالۍ د ځوان لوبغاړو هڅولو او د ملي لوبې ودې په موخه ترسره شوې. تقاضا مې د نورو ځوانانو نه دا ده چې خپل ودونو کوژدنو کې دغسې پهلوانیګانې موږ سره همکاري وکړي، جوړې کړو، ځوانان تشویق شي چې ځوانان د مواد مخدر نه لرې شي او ځوانان رو ورزش ته راوړي. امروز جمعه همچنان مسابقات در وزن‌های مختلف 50 کیلو، 71 کیلو و 81 کیلو مسابقات انتخاب تیم منتخب کرج در ولایت کندوز صورت گرفت. په ورته وخت کې هغه غیږنونکو چې په دې سیالیو کې ګډون کړی وای ورته سیالۍ د دوی د وړتیاو په لوړولو او د غیږنیونې لوبې په وده کې اغیزمن بلل کیږي. من به جوانایی که ورزش نمیکنن همی از باید بیان ورزش کنن. ورزش صحت انسان خوب میکنه، دیگه د انسان بسیار فایده داره. از کارهای بد منع میکنه ورزش جوانا را. دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره شوې چې په دې وروستیو کې د کندوزي ځوانانو لیوالتیا د کورش غیږنیونې لوبې ته تر پخوا خورا زیاته شوې ده.